دا مې بل سوال د کتابونو فتواګانو تاسو ټولو ته معلومې دي چې د یوې ښځې په خاطر باندې جهاد فرضېږي د دین باندې په تجاوز باندې جهاد فرض عین کېږي په خاوره باندې په تجاوز باندې جهاد فرض عین کېږي وإن امرأة صبيت في المشرق أو في المغرب لفظ د کتابونو دی یوه ښځه نن زمونږ ټولې خاورې ټول ناموس ټول عفت قرآن او پیغمبر ټول د اعتدا او تجاوز لاندې دي نو جهاد فرض عین دی چې جهاد فرض عین شي ترک د جهاد ګناه کبیره ده ټول هغه خلک به د عذاب نه بچي چې جهاد کوي حکم د شریعت چې کله نفي فرض شي یا به جهاد کوي یا به هجرت کوي چې د جهاد زور نه لري هجرت به کوي چې د هجرت زور نه لري مستضعف به وي معذور دی عند الله چې مجاهد هم نه وي مهاجر هم نه وي مستضعف هم نه وي ټول ظالم تیار صحتمند د کفر تر سیوري لاندې ژوند کوي دعوت چلوي دا پنځمه ډله په اسلام کې چېرته ده دا صف چېرته دی موږ خو څلور صفه پېژنو مجاهدین مهاجرین مستضعفین او اهل نار دا څوک چې مجاهد نه دي کله چې جهاد فرض عین شي دا څوک چې مجاهد نه دي مهاجر به وي چې مهاجر نه وي مستضعف به وي چې نه مستضعف وي نه مهاجر وي نه مجاهد وي نه اهل نار به وي دا پنځم صف چې جنتي به وي جوړ به وي تیار به وي چې جهاد به نه کوي هجرت به نه کوي او د کفر ته سیوری لاندې به دعوت چلوي د اسلام دپاره بالذات کوي دا په اسلام کې چېرته دی په کوم تاریخ کې راغلی دی په کوم کتاب او فتوا کې راغلی ده دا په دین کې تحریف ولې راغلی نور کله به کافرانو صلیبیانو د اسلام د تحریف لپاره مستشرقین جوړول د مستشرقینو په واسطه به اسلامي فکر تحریفوله او جهادي فکر به تحریفوله اوس ولې د مستشرقینو کار علما کوي چې دین تحریفوي احکام تحریفوي چې د کفر د اسلام جنګ وي درېیمګړی پکې څوک دی د کفر د اسلام جنګ دی یوې خطه کافران دي بلې خطه مسلمانان دا چې نه د کفر په صف کې دی نه د اسلام په صف کې دی دې ته قرآن او سنت څه ویلي دي مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء د قرآن د لحاظه چې کله جهاد فرض شي یو د جهاد صف وي بل د کافرانو صف وي درېیمګړی مذبذبین دي معذرین دي معرقین دي قاعدین دي دا چې نه معذرینو کې وي نه په قاعدینو کې وي نه په مذبذبینو کې وي نه په منافقینو کې وي جنتیانو وي دعاتو وي صالحینو وي دا منطق هم د کومه ځای پیدا کوي کوم قرآن او حدیث کې دا شته راویښی ما خو پنځلس کاله په جهاد کې تېر کړي سپینږیری هم یم ما ته فتوا راغلی که زه اوس په ترک د جهاد باندې دوزخ ته نه ځمه زه په کور کې کښېنم هېڅ دوزخ ته نه ځمه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا كذا اوس په ترک د جهاد د دې آیت مصداق نه ګرځم ما ته لاره راوښیه زه استراحت کوم او که زه په ترک د جهاد دوزخ ته ځم چې پنځه کاله جهاد مې کړی دی پکې وروسته تر اوسه پکې دا څوک چې اوس منکر د جهاد دي دې د جنت قوانین کوم طرف نه اخیستي دي دا سند براءت من النار د کومه ځای پیدا کړی دی ورونو په قرآن حافظ ته په کتابونو کې حافظ د قرآن نه دی راغلی حامل د قرآن راغلی دی د حافظ د قرآن الفاظ ډېر کم راغلی دي په اکثر نصوصو په احادیثو کې حامل القرآن راغلی دی حافظ القرآن نه ورته راغلی ولې حامل القرآن راغلی دی ځکه چې حافظ د قرآن د دې قرآن د رسالت حامل وي د دې فکر په شا وړي ای علماو که څوک زور لري چې د اسلام پیټه د قرآن پیټه په شا باندې یوسي او د دې رسالت سختیو ته تیار وي د دې رسالت د حمل ګزارونه زغملی شي او د دې د تورو تیارو د سختو لارو د مرچو سفرونه قبلولی شي د دې جلخانې منلی شي د دې ولچکې منلی شي د دې زولنې منلی شي د دې په لاره کې تعذیبونه منلی شي د خندق شپې تېرولی شي د شیب ابن ابي طالب مقاطعه مزغملی شي لوږې تېرولی شي په خېټو باندې تیږې منلی شي کور په کور چې مفلو وګرځي دا منلی شي دا لاره ونیسئ ځینې ورشي هلته د سبزۍ او کراچۍ پیدا کړي سبزي خرڅوئ د سړک په لار باندې ستاسو دین د دنیا دپاره غښه بیا ځان ته حامل القرآن ما وایي حافظ القرآن ما وایي عالم ما ورته وایي که موټر خرڅولی ته ناست به وایي څوک خو به در ځینې ګیله نه کوي که نه نه به کافر در سره غرض لري نه به مجاهد در سره غرض لري
خو چې نوم د شیخ الحدیث وي، نوم د شیخ القرآن وي، وظیفه د هم مفتي وي، ته د جهاد لفظ په خوله نشي اخیستی او د جهاد دپاره پښې په ګردونو نشي ګردنولی او کافر نشي خفه کولی او یوه ټنډه د هم کافر ته نه ترویږي. آیا دغه حدیث مصداق ته نه ګرځې چې رسول صلی الله علیه وسلم روایت کوي په بني اسرائیلو کې چې الله پاک جبرائیل ولېږه چې یوه قریه هلاکه کړي. جبرائیل پیغمبر ته وایي چې یا ربه په دې کې هغه عابد دی چې یوه لحظه یې ستا معصیت نه دی کړی. الله پاک ورته وایي چې به فابده فانه لن يسمع وجه لله قد. اول د دې نه شروع وکړه چې یوه ورځ د الله په خاطر باندې رنګ سور نه شو، یوه ورځ د الله په خاطر په غصه نه شو. په اسلام تجاوز، په پیغمبر تجاوز، په قرآن تجاوز، په ناموس تجاوز، په خاورو تجاوز، په شریعت تجاوز، په ټولو مقدساتو تجاوز. مدرسې په وینو سرې او ستا د غمبوره ورته نه سرکېږي. آیا مصداق دغه حدیث نه چې الله تعالی په تا باندې شروع کوي د عذاب؟ لتأمرن بالمعروف او لتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. یا به په منکر په معروف امر کوئ، یا به د بدۍ نه خلک منې کوئ، او یا به الله ستاسو شریر خلک په تاسو مسلطوي او بیا به ستاسو نیکان دعا کوي، دعا به نه قبلېږي. جنګ نه وایي، بوش ته فرعون نه وایي، هغې ته دښمن نه وایي، هغه منکر نه بولي، د هغې په خلاف باندې دښمنۍ اراده نه لري، نو بیا به د کوم منکر باندې نهي کوي؟ د اسوارو به نهي کوي که به د هغه نهي کوي؟ کوم مسلو چې د تاسو پرې غږېږي د کوم نه به نهي کوي؟ چپلکې به اجازې مه استعمالوئ، دا بلو منکر کېږي. تلبیس ابلیس یو دا دی چې د اهمو احکامو په وخت کې سړی په مهمو باندې مصروفوي. په وطن جنګ راغلی، صلیبي لښکر راغلي دي، حمله شروع ده، په کور د ناتار شروع دی، اور بل دی. دلته ته هم کښېنه، دلته هغه کمره جارو کړه، کمره صفایي وکړه. دا خو د معتدي سره ملګرتیا ده که نه؟ زه خو تا مصروفوم په هغه خبرو باندې چې د اور ګولولو ته خوشې نه شې. دغه اسلوب دی چې نن زموږ علما دا کار کوي. جهاد به جاري وي، دی به د حقوقو والدین مسلې راته کوي. جهاد به جاري وي، دی به د شوفي مسلې راته کوي، دی به د اهل ذمه او د حقوقو مسلې ته کوي، دی به د معاهد د مسلمین مسایل ته معلوموي. دا به نشي ویلی چې دغه کافر حربي دی، واجب القتل دی، سر باندې روا دی، او په دې باندې به ژبه لړزېږي. ګورئ ورونو، غلط فهمي دا ده چې د سکوت د حق نه، چې حق خبره ونه کړې یا د باطل خبره ووایې، دا خو صرف د اکراه په حالت کې عذر دی چې سړی زړه مطمئن په ایمان وي او د اکراه خبره وکړي. د مصلحت په وخت کې خو نه دی چې ته په خپل منبر ناست وې، په خپل کور کې جوړ وې او ته د حق خبره نه کوې، بیا وایې چې حالت اکراه دی. چا وایي چې دا حالت اکراه دی؟ دا خو خوف بغیر الله دی. حالت اکراه خو هغه دی چې یا د ساتور په سر وي یا د سوسای په سر وي یا ګولۍ درته نیول شوي چې ووایه دا خبر وکړه چې نیول شم. ته خو په ملایي ډارېږې، ته خو په مدرسه ډارېږې، دا خو خوف بغیر الله دی، دا خو حب المال دی، دا حب الجاه دی که نه؟ دا چېرته حالت اکراه دی؟ که په حالت اکراه کې خبرې وکړې خو مکرح یې، خو چې په حالت اکراه کې هم نه یې، ته په منبر ولاړ یې، په خپل قوم کې، په خپل جومات کې. دومره نه شي ویلی چې دغه پوه شو د دې لښکر د امریکایانو ملګری دی او دا طالبان د اسلام غازیان دي، د اسلام په لاره ملګري دي، هغه په حق دی، دا په حق دی او په باطل دا نه شي ویلی. دا هم شهیدان دي، هم شهیدان دي، دا هم ښه وایي، هم ښه وایي. په دې باندې د اسلام مسؤلیت ادا کېږي، د الله نه وویلی. ډېر ژر به د الله په مخ کې درېږي. ما ته په جیل کې ووایي چې که زموږ تایید نه شي کولی خو خوله پټه کړه. موضوع اوس پوه شم چې تاسو مولانو ته د پټې خولې تنخوا هم ورکوئ. ټول هغه علما چې پټه خولې دي د جهاد خبره نه کوي، د هغوی ته زما مطالبه ده چې د جهاد خبره وکړه، او که د جهاد خبر نه شي کولی ورشي امریکایان د پټې خولې تنخوا ورکوي، او تنخوا خو د واخلي د فقر نه به پرې خلاص شي که نه؟ مفت خدمت خو مه کوئ ورته، مفت خدمت خو مه کوئ، یا ډالر واخلئ یا د جهاد خبرې وکړئ. ځکه دا د هغوی مطالبه ده، د ستا د پټې خولې په مقابل کې هغه پیسې درکوي، ډالر درکوي. نو ما ورته وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څو حق باندې پوهېږي او حق ویني او نه وایي،
د محشر په ورځ باندې یلجمو بلجام من النار د اور قیزه ور اچول کېږي. ما ته دا د تاسو ولچکې او زولنې چې د اور نه دي د دې زغمل اسانه دي خو د اور قیزه په خپله کې نه شو منلی. زما یو بل ملګری دی ډېر تعذیب شو، امریکایانو بندي کړی وه، 3 کاله د اوسپنې په صندوق کې وساتل، 6 میاشتې مسلسل یې ووهلمه. ما وایي څه درځنې غوښتل؟ راته وایي چې که موږ د خلاص کړو بس د خلاصونه زموږ مخالفې خبرې مه کوه. ما وایي تاسو څه ورته وویل؟ ما ورته وایي چې والله چې په ژبه مې راوزان کوي که در سره ویې منم. د موږ د بندیانو اوس چې په جیل کې پراته دي د خلاصون دپاره قسم دغه کافي نه چې ورته وایي زه ستا خلاف نه کوم. دغه پروتوکول چې تاسو په عادي حالت کې ورسره امضا کړی دی، مجاهدین په جیلونو کې نه ورسره مني، په زولانو کې نه ورسره مني، په حالت اکراه کې نه ورسره مني، د دار په حلقه کې په رسۍ کې نه ورسره مني. تاسو په ارامو حالاتو کې دا خبره ورسره منلې ده. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تاسو داسې فکر مه کوئ که تاسو دین سره نصرت ونه کوئ الله به د دین داسې پرېږدي. الله نه تاسو ته محتاج دی، نه ستاسو پیسو ته محتاج دی، نه ستا لښکرو ته محتاج دی، نه ستاسو ټوپکو ته. الله خپل حبیب په غڼو باندې د غڼو په اثار عنکبوت باندې نصرت ورکړه او ویې ساتله د ابوجهل نه. 2 کسانو په غار کې الله وساتل. الله قادر دی چې خپل لښکر همیش داسې وساتي. څومره چې ظالم ظلم کوي ویې دې کړه. د مشرف ظلم په پاکستان کې موږ ته تحریک طالبان پیدا کړ او د بوش ظلم په عراق کې موږ ته تحریک د مجاهدینو د القاعدې پیدا کړ. عراق د بعثیانو د سوسیالیستانو کور وه. د صدام د ډاره چګیره نه شوی پرېښودلی په عراق. مجاهد نوم خو چې اخیستی نه شوی. د بوش د تجاوز په نتیجه کې نن عراق په لکهاو مجاهد مسلمان اهل سنت مجاهد لري چې د ټول عربو ظالمان ورته راټول شي زور یې نه پرې رسي انشاءالله. او د پاکستان د حکومت د غلطو سیاستو په نتیجه کې په پاکستان کې خدای داسې ظلمیان پیدا کړل چې موږ ورته نصیحت کړو چې لږ خیر شه، لږ سم شه، لږ صبر وکړه، لږ حوصله وکړه. داسې خلک خدای درته پیدا کړه چې په موږ شکر وباسئ او موږ ته به محتاج شئ چې ورته وایي چې ګاره دې خلکو ته وایي چې لږ ګزاره راسره وکړه. دا ستاسو د ظلم ردالفعل دی. دا ستاسو د هغو ظلم ردالفعل دی چې په جنوبو کې هم دا خلک وځورول. دا ستاسو د هغو ظلم ردالفعل دی چې خلکو کورونه په تیارو باندې ور ونړول. هر څومره چې تشدد وکړئ دا به د حق ډیوه شعلهواره کېږي، دا به رڼا کېږي، د حق نور نه پټېږي. الله پاک په سختیو کې د دعوت کاروان کوي. سختیو تکلیفونه زموږ د کاروان عزم اراده کوي. آرام ژوندونه مغریات دنیا موږ د لارې نه منحرفوي. هغه موږ ته خطرات دي، هغه مرتبات طریق دي، هغه عقبات طریق دي، هغه کې خطرې دي. جیلونه سختۍ والله ما په جیل کې دومره ګټه اخیستې ده که جیل مصیبت نه وای ما به دا کړې وای چې د سپین ږیرو علما ټول یې ورته جیل کې جیل ته ننباسي چې د جیل درس واخلي. پس د جیل نه زه ډار پېژنم نه چې دا څه شی دی. یوه مدرسه وه چې د دې درسونه مو واخیستل. که کافران پوهېدی چې ما د جیل نه څومره ګټه واخیستله زه به کله هم جیل ته نه وم اچولی. د جیل د وجې زه خو کوم عالم نه یم، غټ نه یم، د دغو علماو شاګرد یم، نه کوم شیخ الحدیث یم، نه کوم غټ عالم یم، نه کوم غټ خطیب یم. یو کسټه بیان مې ورکړه خلکو ته مې وایي چې د جیلونه مه وېرېږه او جیلونه مات کړه او جیلونه مدرسې جوړې کړئ او زه جیل ته نه وم. د جیل په وجه باندې کسټه مشهوره شوه، نن ستاسو د مجلسونو خطیب وګرځېدلم او الحمدلله چې هغه خبر چې ما په اوله کسټه کې کړې وه چې جیلونه مات کړئ نن خدای په سترګو راولیدله چې څو ورځې مخکې طالبانو په قندهار کې د قندهار جیل مات کړه او اضافه له 0 نفرو بندیانو ته آزاد کړل او زولنې او ولچکې دړې والې شو ماتې شولې او نور جیلونه به هم داسې ماتېږي او الله به د ظالمانو انتقام اخلي. ما 15 کاله پېښور کې تېر کړل. زه میچنۍ ته نه وم راغلی، ما دلته شپه نه وه کړې. نن زه د خپلې کاډو بچیانو سره میچنۍ ته راغلم.
کوم نور رحمت چې خدای تاسو میچنۍ خلکو ته د طالبانو په وجه راکړه. زه پاسې 15 کالونه میچنۍ ته راځم، تاسو په مهال کې اوسم، کلیوال کېږم، درته خپل بچیان او ماشومان اړوم چې دلته د دغه امنیت د دعوت په سیوره کې د دغه غازیانو د پښو د ثواب کې مستفید شم چې دلته د اسلام نظام چلېږي، قاضي ورته ناست نهي المنکر کې. زه مفروض نه یم د پاکستان دښمن، هېڅ کیس نه لرم، ټول پاکستان، هېڅ مشکل نه لرم. صرف زه غواړم چې د دې حدیث مصداق وګرځم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الجنة تحت ظلال السیوف، جنت د تورو تر سیورو لاندې دی، جنت د تورو تر سیورو لاندې دی. د تورو ځای اوس ټوپکو کلاشینکوف نیولی دی، جنت د کلاشینکوفونو او د ټوپکو تر سیورو لاندې دی. دا د څادرو او د خیمو تر سیورو لاندې نه دی، د ټوپکو او د نیزو تر سیورو لاندې دی. د دې تر سیورو لاندې ژوند وکئ. د هر عالم نه زما مطالبه ده چې پس د امامت د ټوپک سره وکړه، او د هر طالب نه زما د مطالبه ده چې ټوپک د ځان سره وګرځوي. پرون دا ټوپک مسلمانو ګرځوله، چا په اعتراض نه کوله. پرون دا ټوپک غلو ګرځوله، چا په اعتراض نه کوله. نن شیخ الحدیث، حافظ د قرآن، حافظ الحدیث، حافظ التفسیر د دې وړ دی چې دا ټوپک وګرځوي. او دا ټوپک به صرف هغه کسانو ته خطر وي چې د الله دښمنان دي. څوک چې د الله د دین په لاره باندې دي، هغه د دې ټوپک د سیوري لاندې په ارام خوب وکړه. تاسو ته مبارکي درکوم چې خدای ستاسو زمنو ته د جهاد، د علم، د تحریک او د دعوت د شهادت لاره ورښودله. د فدایانو مدرسې په تاسو کې شروع شولې، د مفرورانو ځای مجاهدینو درته ډک کړه، د فاسدانو، د شرابخورو او د جوارګرو ځای شیخ الحدیث، شیخ القرآنو، زخمیانو طالبانو درته ډک کړه. ستاسو مال په امن شو، ستاسو سر په امن شو. د دې سره مرسته وکړئ. دا کمومره دي، دا کشران دي، د دې سره مشورې ورکئ، دې ته لاره ور وکئ، دې ته مشورې ور وکئ. دې کې کمزوري کوله، کومک ورسره وکئ، مدد ورسره وکئ، مرسته ورسره وکئ. پردي مه بولئ. ستاسو کار کوي، ستاسو پیټی په شا دی، ستاسو د امن نه دفاع کوي، ستاسو د ناموس نه دفاع کوي، ستاسو د پیغمبر نه دفاع کوي، ستاسو د قرآن نه دفاع کوي، ستاسو د قبلې نه دفاع کوي، او ستاسو د دښمن په مقابله کې وینې تویوي. د دې شکرانه ادا کوئ. هر قدم یې د دې وړ دی چې په سترګو باندې یې کېږدئ. د دې قدمونه چې په دې ګردونو باندې سپري دي، د دې قدمونه چې د دوزخ اور حیا کوي نه سېځي، د دوزخ دود نه حیا کوي د څوک موته نه ځي. دا قدمونه چې د دوزخ اور نه سېځي، دا د دې وړ دی چې هر څوک د دې قدمونه ښکل کړي او دې ته د عزت په سترګه وګوري. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. صلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين.